دغه شان ګوره درته یو فایده ذکر کړم. الله ګوره موږ ته دا هم نه دي ویلي چې د هر شي تپوس کوو. لکه زه له مثال درکړم، تا له یو چا پروګرام وکړو د ډوډۍ، ستا ملګری ستا خپل دی، تا ته وایي منکر راشه، ته ورغلې، د مانځه ټیم شو، یا ځان له نفل کوې یا سنت د فرض مانځه نه بعد ته کور کې کوې، هلته د هغوی کور کې ظاهره کې دا ټول ځای څه دی؟ دا ښه صفا دی، پاک دی. دلته اوس ته لګې تپوسونه کې چې یاره دا دلته خو ماشومانانو مې چا زیرې کړي که نه، او دې ځای کې خو به یې نه کړي که نه، او دا ځای څه پته نه چې سلون نو ښکاري چې دلته به ما او ته الله په دې نه یو مکلف کړي چې ظاهره کې څه نشتي، اوس پاک ته ورځه مونځ کوه. ښه ته په سفر باندې روانې یا ته په لاره کې روانې دي، دا مثال کړ، او د برې نه په تا باندې اوبه رالې، ناوږۍ نه څه ځینه په تا باندې اوبه راوسسېدې، ستا په کپړو ولګېدې، ظاهره کې په هغې کې څه لکه رنګ بین هر څه د هغې برابر دي، څه داسې پته نه لګي چې دا پلیتې اوبه دي، نه ته اوس ور وټکئ ټک ټک، دا اوبه چې برې نه رالې د پاکې وي که پلیتې، لکه ګوره چې ظاهره کې پکې څه نشتي، د پلیتو اوبو پته لګي بین تیزي، رنګ یې بدلي، د هغې ښه صفا پته لګي، خو چې نه تې بین ځي، تا بین کړې نه یې رنګ شتي، نو ګمان دا دی چې دا اوبه څه دي؟ پاکي دي. الله ته په دې نه مکلف کړی چې ته به اوس دا معلومات کې ځای په ځای به ګرځې چې دا اوبه پاکي دي که دا پلیتې. بل مثال پې وایه، ته یو علاقې ته ورغلې جومات ته، نوې علاقه ده ستا علاقه نه، ته نه دا جومات والا پېژنې نه دا امام پېژنې، ته ورننوتې، ښه صحیح عالم راغی، امام راغی، قاري صاحب راغی، ګیره میره برابر ده، لباس برابر ده، ور مخکې شو خلکو دا زموږ امام دی او تا مونځ کو، په ده باندې پرده پرته ده، مانځه نه بعد ته راووتې، د ده عقیده څه ده؟ مشرک خو به نه وي که نه، بریلی خو به نه وي که نه، نه دې ټیم کې دې ته پوښتنې ته ضرورت نشته. ښه نو سړی ما ته دا وایي چې تا ویلي چې عقیدې خرابوي په هغه پسې مونځ نه کېږي. دا کله دا چې تا ته پته ولګي، چې تا ته پته ولګي، خو چې یو سړی مستور الحال دی، مستور الحال یعنې الله به پرده راچوي، تا ته لا پته نشتي او تا پسې مونځ وکړو، دا مونځ ته صحیح دی او په دې تپوسونو پسې مه ګرځه. ولې موږ ځان ته دا دین نه دی، دا موږ ځان ته په خپله ګران کړی دی. بعض مسلې موږ ځان ته دومره ګرانې کړي دي که نه په خپله، چې بیا به موږ په خپله هم عمل نه شو کولی. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د دین سره مقابله کړې ده، دین په غالب شوی دی. او د دین سره څوک مقابله کولی شي؟ پرځول کشتي نه. مطلب څه دی د دې حدیث؟ مطلب دا دی لکه الله تا ته دا وایي، مثال در درکوم چې دا مونځ 4 رکعاته دی، ته وایې زه یې 6 کوم چې تقوا ډېره زه یې څه وکړو؟ دا اوس ته د الله د دین سره څه کې مقابله کې. رسول صلی الله علیه وسلم وایي سر ته به یې ونه رسې دا دین به د باندې زورور شي. ها الله ستا دپاره یو شی حلال کړی دی، صحیح ده، غوښه واله ځه، غوښه حلاله ده، د حلالو څاروو، ستا د تقوا دا حال دی چې په سره وړېدلې ځان تقوا د خود ساخته تقوا بوجۍ جوړه کړې ده، چېرې زه دا غوښې نه خورم، سر ته به یې ونه رسېږي. هغه دینداري کوه چې الله او د الله رسول درته ښولي، د ځان نه ډېر تقوادار پکې مه جوړوه. یاره جي بلکل دا خندا چېرې دا څه ده؟ نه نه دا پکې نشته. زه ملک کې وم یو ځای کې، چا راته بیا دا قصه وکړه، نو چا سره مې ملاقات یو ځای کې میلمه وو، بهر څه کسان ولاړو د دې حجرې د دې دروازې یا د کړکۍ سره، ګڼه ډېره وه، هغوی د هغه ځای نه ننداره کوله. کسانو سره څه خبره راغله او زما الحمدلله خپل ځاني دا طبیعت دی، زه خوش طبیعتي مې خوښی او کوم هم خوش طبیعتي د ملګرو سره، خپلوانو، بچو سره، ښځو سره، ټولو سره. نو هغه څه خبره موږ وکړه، موږ وخندل. بیا ما ته یو ملګري وایي چې هغه بهر ولاړو د هغوی سره، هغوی که یو وایي چې موږ وایي چې دا خو چې ته تقوادار سړی به یې، وایي موږ وایي چې دا به چېرته تقوادار دینداره سړی به یې،
هغه بېدینه وخوته او خاندي. اوس دې ته وایي میډ ان پښتونخوا د تقوا یا میډ ان پاکستان یا میډ ان افغانستان. ما انزل الله بها من سلطان. نه دا الله دا خبره کړې نه پیغمبر کړې، دا زمونږ خود ساخته تقوا ده. خود ساخته. یو پیر صاحب مې ولیدو په دې مخ باندې کپړه پرته کې دې تاسو هم لیدلی، چا راته ویل د 30 که 40 کاله وشو لکه چا لا لیدلی نه دی. ولې؟ وایي دې دا سترګې داسې پټې ساتي چې بس شي ونه لګي. دا تقوا رسول وسلم کړې ده، ابوبکر کړې ده، عمر کړې ده. جهالت زمونږ ته وګوره چې موږ د دغې سړي صفت کوو. الله اکبر وایي سبحان الله 40 کاله او په جړه به ورسره وشي. په جړه کېږه ملک صبر وکړه. دا که تقوا وې رسول وسلم به دا کار کړی، دا به صحابه کرام، دا به دین مشران وکړه. یو قصه کوله وي دلته یو پیر صاحب هغه 40 کاله که خپل پرتواخ نه وکولی او کړی 40 کاله که نه که نه ټول عمر ځینې اجتماعات روایت کې خطا کېږي خو 40 کاله وکړه چې یو سړي 40 کاله پرتواخ نه وکولی او کړی. نو نور هر څه خو پرېږده، خو یو دسماتې دي تشو میچازو او ډکو میچازو به سهالي. دې ته موږ دینداري وایو. لاندې ناستو ټولو په زوره په هغه ویډیو کې رالوي سبحان الله. لکه د سبحان الله ویل نو مخکې لږ بریک ووهه، سوچ وکړه چې دا تقوا په کوم ځای کې راغلې ده. د رسول وسلم بیبیانې وي، رسول وسلم خوراک کړی دی، رسول وسلم قضای حاجت کړی دی، صحابه کرامو کړي دي. د اوسه پوره سلسله اخر دا پیر صاحب د کوم باغ مولی و چې د 40 کاله پرتواخ نه کولاو. ما په هغه ټیم کې چې ملګرو سره خوشطبیعتي وکړه، ما کېدای شي هغه بل پرتوګ جوړ کړی، غټې پیسې نه پای کې پرتواخ کولولو ته خو ضرورت نه وي که نه. څه وخت کې دا سټایل هم راوتی و د دې پیسو، خیال وي که نه، دوره پیسې به وي، سمې پیسې به د خلکو جوړې کړې وي. دا اوس بیا سټایل پکې بدل شو، پیسې چې لمنډې تنګې کړې خپو پورې نښتې داسې. نو هغه پیسو کې دغه ته ضرورت نه و دا پرتواخ کولوالو ته. نو ما کېدای شي چې د پیر صاحب دغه یو هیله کړي. خبره مقصد دا دی چې تقوا هغه ده چې الله او د الله رسول ورته تقوا ووایي. چې هغوی ورته نه دي ویلي، ما او تا به یې د ځان نه پکې نه رادننه